بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسیدلیو 218 نمبر صفحې ته لسمه وحده ده. شپږ پنځوسم درس دی. تدریباتو پیل دی. لومړی تدریب یا لومړی تمرین: انظر إلى الصورة ثم اذكر اسم الفصل. انظر إلى الصورة. دلته عکسونه دي. دې عکسونو ته به وګورئ. الصوره په عربي کې عکس ته وایي. عکس یا همدا عکس دی، نو بل نوم یې رانه هېر شو. عکس ته وګورئ او بیا د همغې لکه ګل معلومیږي، دا اوبه معلومیږي، دلته چې دی فرض کا واوره معلومیږي. نو د موسمونو نومونه دي، باید تاسو ته زده وي. ژمي ته، مني ته، اوړي ته. دا خو پسرلی دی رښتیا. تاسې را جوړ کړئ. تاسې کیدای شي په دې معنا ښه پوه شئ، ځکه تصویرونو کې دا خو ښکاره ده چې ژمی دی. نه، تاسې به یې پکې پیدا کړئ. نو په عربي کې زه پښتو کې نشم پیدا کوی، تاسې به په عربي کې پیدا کړئ. التدريب الثاني، دویم تدریب، دویم تمرین: رتب ما يلي من الأقل إلى الأكثر بوضع الأرقام في المربعات. یو خو تر ټولو مهمه خبره دا ده، زه باید تدریبات حل نه کړم، خو تاسې هم تدریبات له دې ځایه مه زده کوئ. لاړ شئ او پیرې تدریبات حل کړئ. که غواړئ په حقیقي بڼې سره عربي زده کړئ، همیشه دا خبره تکراروم، تدریبات حل کړئ. دلته چې دا زما ویډیو بیا چلانه کړئ، صرف دومره وګورئ چې تاسې تدریبات صحیح حل کړي که غلط. دا نو کال دی، هفته ده، ورځ ده، شهر ده. یوم شهر دا په ترتیب کوئ. من الاقل الى الاکثر، د کم نه زیات طرف ته. یعنی اول چې شی راځي یوم ورځ، ورپسې اسبوع هفته، شهر میاشت، او ورپسې کال. بس تاسې په ترتیب سره وکړئ. التدريب الثالث: صل بين كل كلمتين لتصبح تعبيرا كما في المثال. د دوو کلمو ترمنځ خط وصل کوئ چې یو ښه تعبیر رامنځته راوړي. لك الحمد لله، فصل الشتاء، درجة الحرارة تحت الصفر. التدريب الرابع: صل بين الكلمات التي بينها علاقات كما في المثال. دو داسې کلمې چې خپل منځ کې سره اړیکه ولري، لکه چای او قهوه. عموما چای وي دواړه که نه، چای، قهوه. حار، بارد، یعنی ګرم، یخ. دا نور باید تاسې خپله وکئ. یو مثال به زه بل هم حل کړم چې تر ټولو نه اسانه پکې پیدا کړم. یسمع، اوري، یتکلم، خبرې کوي. نور تاسې ته پرېږدم چې حل یې کوئ. 218 نمبر صفحې ته انتقالیږو. الوحدة العاشرة، لسمه وحده، لسمه برخه، شپږ پنځوسم درس. مفردات اضافیة، اضافي مفردات دي موږ سره. العرض، پریزنټیشن، پیشکش، وړاندیز. رنګونه دي، دې لپاره چې تاسې رنګونو سره اشنا شئ. اضافي الفاظ باید په دې درس کې زده کړئ. ابيض، سپین. اسود، تور. اخضر، شین. احمر، سور. اصفر، زیړ. ازرق، آبي، نیلي، اسماني. هر رنګ چې ورته وایي همغه صحیح دی. اوس راځو د همدې تدریب په هکله. صل بین الصورة والکلمه. لاندې نوم لیکل شوی، مثلا ابيض، سپین رنګ سره یو خط کش کړئ. احمر، کوم رنګ دی؟ سور رنګ دی. دې نه به یو خط سور چپن ته کش کړئ. نور به تاسې وکړئ، ځکه چې انشاءالله رنګونو پېژندل به سخت کار نه وي. التدریب الثاني: قل اسماء الالوان. د هره خانه کې وی لیکئ، تاسې وایي، صرف مه. دا ګورئ: اصفر، زیړ رنګ. ازرق، ابيض، احمر، اخضر، اسود. 219 صفحې ته انتقالیږو. لسمه وحده و پنځوسم درس. التراکیب النحویه، نحوي یا هم ګرامري جوړښتونه دي موږ سره. التدريب الاول، لومړی تدریب، لومړی تمرین: هات جملا كما في المثال. جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. مثال کې څه دی؟ الخیمه، السجاده. الخیمه خیمه ده او السجاده فرش دی.
ته به داسې وایې چې زه خیمه او فرش راوړم، همداشان کتاب او معجم راوړم، دا به وایي. نو څنګه وایو؟ د دې اول مثال داسې دی: سأحضر الخیمة والسجادة، زه به خیمه او فرش راوړم. دا نور به هم تاسې را جوړوئ، خو اول یې تاسې را جوړ کړئ، بیا وروسته دا ویډیو وګورئ چې تاسې صحیح جوړ کړي که غلط. که ویډیو جریان کې تدریب سره مخ شوئ، ویډیو سټاپ کړئ، خپله حل کړئ، بیا دا وګورئ. الكتاب المعجم، معجم خو قاموس ته وایي، ډکشنري ته وایي. سأحضر الكتاب والمعجم. الطعام الشراب، خوراک څښاک. سأحضر الطعام والشراب، خوراک او څښاک به راوړم. التلفاز تلفزیون، الحاسوب کمپیوټر. سأحضر التلفاز والحاسوب، تلفزیون او کمپیوټر به راوړم. التمر العنب، سأحضر التمر والعنب، کجوري یا خرما او انګور به راوړم. الشاي القهوة، سأحضر الشاي والقهوة، چای او قهوه به راوړم. سأحضر السمك والدجاج، ماهی او چورګوړی به راوړم. د څه لپاره؟ البته د خوراک لپاره. التدريب الثاني: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ، دغه خبرې اترې تبادله کړئ. کما فی المثال، وبخئ، کما فی المثال، لکه څنګه چې په مثال کې دي. په مثال کې څنګه دي؟ السوق بازار، د بازار په هکله پوښتنه کوي. آیا نن بازار ته ځو؟ آیا اوس بازار ته ځو؟ بل به ورته وایي چې سبا ته ځو انشاءالله. دا ټول ځایونه دي، همدغه پوښتنه به را جوړوي. مثال داسې دی: هل نذهب الى السوق الان؟ آیا اوس بازار ته ځو؟ بل ملګری ورته څه وایي؟ نذهب غدا ان شاء الله، ان شاء الله سبا ته به لاړ شو. دا نور مثالونه به هم تاسې حل کړئ، خو که ویډیو هم دلته ګورئ، ویډیو سټاپ کړئ، تاسې حل کړئ او د هغې نه وروسته ویډیو سټارټ کړئ، وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي که نه. خپله باید ځکه حل کړئ چې دا ټول موضوعات درس کې تیر شوي او دومره خو باید تاسې زده کړه کړې وي. که نه مو وي کړي، تدریبات مو غلط حل کړي وي، نو مخکري هغه درې وړه حواره چې دی، الحوار الاول، الحوار الثاني، الحوار الثالث، بیا د سره ولولئ. نو ویډیو سټاپ کړئ او تاسې حل کړئ او بیا راشئ بیرته ویډیو وګورئ چې صحیح دي که غلط. المکتبه: هل نذهب الى المكتبة الآن؟ آیا کتابخانې ته اوس ځو؟ نذهب غدا ان شاء الله، سبا ته ځو ان شاء الله. تاسې به هم حتما داسې یو لټان ملګري لرئ، یا به خپله لټان، اکثر وخت کې خلک خپل هم لټان وي، صرف ملګري لټان نه وي چې د هر کار ورته ووایي سبا به وي. هل نذهب الى المختبر الآن؟ آیا اوس لابراتوار ته ځو؟ لابراتوار نه زما هدف لیبارټري ده، هغه لیبارټري یا هغه لابراتوار چې په هغې کې ټسټونه کیږي. هل نذهب الى المختبر الآن؟ آیا اوس لابراتوار ته ځو؟ نذهب غدا ان شاء الله، سبا ته ځو ان شاء الله. الجامعه: هل نذهب الى الجامعة الآن؟ آیا پوهنتون ته اوس ځو؟ نذهب غدا ان شاء الله، سبا ته ځو ان شاء الله. هل نذهب الى الكلية الآن؟ آیا اوس پوهنځي ته ځو؟ هغه پوهنتون دا پوهنځی دی، دا وګوره کلیة العلوم د ساینس پوهنځی دی. نذهب غدا ان شاء الله، سبا ته به لاړ شو. هل نذهب الى المدرسة الآن؟ آیا اوس ښوونځي ته ځو؟ نذهب غدا ان شاء الله، سبا ته به لاړ شو ان شاء الله. الشركة: هل نذهب الى الشركة الآن؟ آیا اوس شرکت ته ځو؟ نذهب غدا ان شاء الله، ان شاء الله سبا ته به لاړ شو. نو 219 صفحه پورې مو درس ویل. 220 صفحې ته به د کونړیانو ورونو خبره چې سبا ته ور ودانګو. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.